السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. افغانان ورونو، تاسو ته معلومات دی چې یو څو ورځې مخکې زموږ او ستاسې راتلونکی رئیس جمهور انشاءالله حمدالله محب صاحب د پخواني رئیس جمهور ډاکټر صاحب نجیب الله قبر ته ورغلی او د هغې نه وروسته د آی اس آی ایجنټانو پردي پالو ته ډېر سخت زور ورکړی. زه یو خبره کوم افغانانو چې هر یو مړ شوی د مړي پسې باید خبرې ونه شي، که هغه داود خان و، که هغه ډاکټر نجیب و، که هغه ملا عمر صاحب و، که هغه رباني و، که هر یو. خو ما ته افسوس داسې راځي په دغه پردي پالو دا د افغانستان دا د دشمنان دا د جهاد ټیکۍ چې اخیستې وه په دې باندې راځي او دا افغانانو د هغه خلکو بچیان او نسیان دي هی وپېژنئ چې دوی د غازي امان الله خان په خلاف باندې د کفر فتوا ورکړې دا د هماغه پیداوار دی، دا د هغه پیداوار دی چې د ظاهرشاه په حکومت باندې دوی د کفر فتوا ورکړې وه. دا د هماغه نوسیان او بچیان دي، دا د هغه نوسیان او بچیان دي چې د داود خان په خلاف باندې چې یو صحیح حکومت و په هغې باندې د کفر فتوا ورکړې او مسلح جهاد یې شروع کړی، نه خلقیان او پرچمیان او روسان صاحب مهربان. دا هغه خلک دي چې ډاکټر نجیب الله باندې د کفر فتوا ورکړې وه. نو اول تاسې په دې خپلو ګریوانونو کې مه ګورئ چې تاسې ویوه چې ډاکټر نجیب دلته خلک وجلي دي بې ګناه. دا تاسې چې وجلي تاسې نه پوښتنه څوک کوي؟ دا تاسې په لکاو په زرهاو افغانان ماشومان زنانه افغانان سپین ږیري دا ټول ووجل، دا کابل هم په بل مخ چپه کړو، دا د افغانستان شتمني لوټ کړه، دا په 1480 کې د پنجابي آرمي دلته راوسته او په جلال آباد باندې حمله وکړه. په جلال آباد کې په زرهاو بې ګناه ماشومان او زنانه او سپین ږیري شهیدان کړه. دا تاسې سره به حساب څوک کوي چې تاسې راپاڅېږئ چې ډاکټر نجیب الله دلته ورور خلک وجلي؟ موږ دا نه ویل چې دلته ظلم نه دی شوی، خو ظلم خو شوی، خو ظلم پوښتنه به هغه سړی کوي چې چا سره ظلم شوی. نو چې تا خپله ظلم کړی تا سره به حساب څوک کوي؟ ستا په قبر باندې به غټې غټې دغه جوړېږي، ګمبدې جوړېږي او ډاکټر نجیب الله به همداسې پروت وي. ولې تا داسې خلکو ته په سرونو کې ګلان ایښي افغانانو ته؟ تاسې په دې خپلو ګریوانونو کې سوچ وکئ. تاسې د دې ګیري د دې پکول د دې پټګي باندې موږ وغولولو، تاسې د قرآن او د حدیث خبره کوله، تاسې هغه ظلمونه کړي په افغانستان کې قسم دی که نه روسانو کړي، نه امریکایانو کړي، نه خلقیانو کړي، نه پرچمیانو کړي. د خلکو نه نکاح خپلې ښځې بوتلې، د خلکو په سرونو میخونه ټاکوال، د ښځو نه سینې غوڅې کړې، بې ادبي دې مافې په مړونو باندې په مرګ باندې ورور له ډانسونه وکړه، میتیز یې د خلکو په سرونو وکړه چې مړه. تاسې دا د کابل شتمني ویوړه ټول پنجاب باندې نیلام کړه. تاسې راځئ تاسې د ډاکټر نجیب پسې خبرې کوئ. نن د ډاکټر نجیب پسې هر یو ځوان ولاړ دی، والله چې د هغې په مقابل کې چې دغه پلار یم خبره کوي پلار ته هم جواب ورکوي. تاسې خو لا څوک هستئ؟ تاسې لږ شرم وکئ، تاسې لږ حیا وکئ. د حیا در کې نشته بې ضمیره خلکو. هغه سړی د خبره وکړي چې هغې چېرته سپین سلی سړی او هغه چېرته ظلم نه کړی. تاسې خپله د ظلمونو نه ډک هستئ. ډاکټر نجیب قبر که وي او که نه وي د هغه تاریخ د هغه په ولیکل شو د هغه په نوم. ستاسې په مرګ باندې نن هر یو افغان خوشحالېږي. ما ته یو چا وویلی وی چې دا څنګه نه مړه کېږي، ډېر عمرونه دي معلوم مه کوه چې دا عمر یې لږ نور هم ډېر شي دغه خاینینو، ځکه چې دا ولس نور هم د دې دا مخونه وپېژندي. ستاسې مخونه موږ وپېژنده. تاسې د افغانستان تباه او برباد کړو د اسلام په نوم باندې. تاسې خو همدا د کفر فتوا په هر حکومت یې ورکوئ. په کوم حکومت کې چې په کوم ځای کې چې تاسې ناست هستئ صحیح دی، خو که تاسې پکې ناست یې هغه باندې تاسې د کفر فتوا ورکوئ. ډاکټر نجیب الله د هر یو افغان د زړه اواز دی نن، ځکه چې د هغې اخرنۍ برنامې چې وي هغه د وطن دوستۍ وي، هغه د وطن جوړولو وي او ستاسې د وطن د ورانولو وي چې څنګه په 2 نوي کې وطن وران کړو. ستاسې پروګرام دا او د هغې وطن جوړولو پروګرام و. نو دا تاسې افغانان دا قضاوت افغانانو ته پرېږدو او افغانانو دا فیصله کړې چې هغه په حق او تاسې په ناحق روانې وئ. تاسې موږ بیا نه شو غولولی، نه ستا په سبو غولیږو. خپل ګریوان کې هم سوچ وکړئ، تاسې حساب ورکړئ. ډاکټر نجیب الله خو حساب ورکړی به یا به ورکړي. تاسې خپل غم کوئ چې تاسې په زرهاو افغانان وجلي دي او د شتمني د افغانستان لوټ کړې ده. الله هم سپارمه ډاکټر نجیب الله قهرمان و او د هر یو افغان د زړه اواز و. کم عزت چې هغه له په قبر کې الله ورکړو هغسې عزت تاسې له په ژوندون هم نه یې درکړی او نه یې په مرګ باندې درکړي. خدای په امان. او زه هره ورځ لګیا یم د هغه ورځ نه چې ما د مصالحې سیاست اعلان کړی دی په دغه خبره باندې لګیا یم تاکید کوم چې جنګ نتیجه نه ورکوي، مرګ او زوبله زیاتوي، که د دې خوایي که د هغه خوایي. کور خرابۍ منځ ته زیاته راولي، مسلمانان کې زیات وژل کېږي. مه کوئ دا خبره مه کوئ. راځئ چې لاړ شو د انتخاباتو له لارې څخه واک ورکړو خلکو ته چې خلک خپل نمایندګان وټاکي. مګر که د دوی سره د وطن دومره زره مینه وای دا خبره به یې منلې وه، مګر چې دوی په پیسو په کلدارو په ډالرو باندې خرڅ شوي